کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړه غږ وایي چې پروردګاره مونږ ایمان راوړ، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. او هغوی وایي چې ښه نو مونږ ولې په الله ایمان را نه وړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو. په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زمونږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. ای مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړي ده هغه خورئ، څښئ او د هغه خدای له نافرمانی څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. تاسو چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنی قسمونه خورئ پر هغه مو الله نه نیسي. خو کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغه به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسو یې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ. او څوک چې د دې وسو نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ. د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې تاسو شکر وباسئ. ای مؤمنانو، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطانی کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسو ته به بری در په برخه شي. شیطان خدا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله ستاسو په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسو د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسو له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ. خو که تاسو حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي، په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني. بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. ای مؤمنانو، الله به تاسو د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسو د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي. د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسو نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. ای مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ. او کله تاسو نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسو نه 2 تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوي یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي. مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي. الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري. ستاسو لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول. هر چیرته چې تاسو تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شئ. البته د وچه ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانی څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسو راغون کړی شوي ور حاضرېږئ.
الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسو دا قرباني پرې نه کوئ تر څو چې تاسو ته څرګنده شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. خبردار اوسئ، الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی، نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي، که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي. نو ای هوښیاران، د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. ای مؤمنانو، د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي، خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي، هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی. له تاسې نه مخکې یوې ډلې هم دا ډول پوښتنې کړې وي، بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شوه. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی، نه د صاحبې، نه د وسیلې او نه هم چې بوتانو ته دې مخصوص کړای شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ و افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ نه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ ای مؤمنانو، د ځان فکر وکړئ، د بل چا بېلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. ای مؤمنانو، کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو، او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي، او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. په دې ترتیب زیاته هیله کېدی شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویرېږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چېرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویرېږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرمانی کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي، پوښتنه وکړي چې تاسې ته څه ځواب درکړل شو، نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو، همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. بل هغه وخت در په زړه کړه چې کله الله وفرمایي چې ای د مریم زویه عیسی، زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی و. ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه، تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخر عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب، حکمت، تورات او انجیل ښوونه وکړه. تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې دې پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده. تا مورزادي رانده او پیس ناروغان زما په امر رغول. تا مړي زما په امر راویستل، یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل.
بیا چې کله ته بني اسرائیل ته له څرګندو نښانو سره ورغلی او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان یو د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر مونږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان راکوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست هغوی وویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایه زمونږ ربه پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي مونږ ته روزي راکړه او ته ډیر ښه روزي رسان یې الله جواب ورکړ زه پر تاسې باندې د هغه راکوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې ته پوهیږي پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهیږم چې ستا په زړه کې دي ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دي ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندگی وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې یم کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند دي هلته به الله وفرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول همدا ستر بریالیتوب دی د ځمکې اسمانونو او ټولو موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی د الانعام مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم شان شپږمه سوره ده 115 آیاتونه لري پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی ثنا او ستاینه الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه یې هست کړل رڼا او تیارې پیدا کړې بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي هماغه ذات دی چې تاسې له خټې نه پیدا کړی بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسې یې چې په شک کې لویدلي یاست هماغه یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې ګټئ له هغې څخه ښه خبر دی د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسیږي آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربښلی و چې تاسې ته مو نه دی دربښلی پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل
او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ای پیغمبره، که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای، هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي. وایي چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښته نه ده نازله شوې. که چېرته مونږ پرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه، بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده. او که مونږ پرښته راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم، لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوي دي، خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. له دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ ووایه هر څه یوازې د الله دي. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی نه مني. د شپې په ترږمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. وایه زه له الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرست وټاکم؟ هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستوونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کېږي نه. وایه ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کېږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کېږه. وایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویرېږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. په هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي، او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. له دوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحی په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ وایه زه خدا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. وایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. کومو کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. خو کومو کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغ و بهتان ووایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني ده داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو، نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ بادار پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. له دوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري، خو حال دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهېږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي.
نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. هغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او پخپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي، په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي، خو هغوی د دې شعور نه لري. کاشکې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاشکې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي. او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن، له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي. نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګه وروسته هېڅکله دوهم ځل پام نه څولی شو. کاشکې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي، په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ ای زموږ ربه همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼه. کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده، لمونږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه. او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی په اوږو اخلي. د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه ننداره ده. په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ ای محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي، خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي، خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. بیا هم که د هغو خلکو مخ اړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که دې زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول. نو ناپوهه کېږه موږ د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي دي. پاتې شول مړي نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د دوی د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري، خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډېږي. خو کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. دوی تر وایه لږ شان غور وکړئ راوښئ که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ. بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسې ځنډوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګیرلي شریکان هیروئ. له تا نه مخکې مونږ ډېرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړي. نو
کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شوه یعنې بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه در څخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بیرته درکړی شي وګوره په څه شان موږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي ووایه تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره یې لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بدعمله خلکو ویرونکي اوسي نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه په رښتیا یم زه خو یوازې د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را استوله کیږي بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي آیا تاسې فکر نه کوئ او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپله ځانه لرې مه شړه د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د ځینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي دي تر څو هغوی دوی وګوري ووایي آیا دغه دي هغه خلک چې پر دوی باندې زموږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده هو آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډېر ښه نه پیژني کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زموږ پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسې ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسې نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي او په دې ډول مونږ خپلې نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې تاسې چې له الله نه پرته نور بلئ د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړی شوی یم ووایه زه به ستاسې د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شوم ووایه زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولی یاست د فیصلې ټول واک د الله دی همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی وایه که چېرته هغه شی زما په واک کې وای چې تاسې په تلوار سره د هغه غوښتنه کوئ نو زما او ستاسې ترمنځ به د وخته فیصله شوې وه خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي له همغه سره د غیبو کلیګانې دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهیږي
په وچه اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لانده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي دي. هماغه دی چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوئ پر هغو پوهیږي. بیا په بله ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي. په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته وښیي چې تاسې څه کوئ. پر خپلو بندګانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسې څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسې څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسیږي نو د هغه لیږل شوي پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپلې فریضې په سرته رسولو کې یو بڅری لنډون نه کوي. بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بیرته راوستل کیږي. خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړئ؟ چاته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي اوسو. وایه الله تاسې ته له هغې او له بل هر کړاو څخه نجات درکوي. بیا تاسې نور له هغه سره شریکان ګڼئ. وایه هغه په دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسې تر قدمونو لاندې نه یې راپورته کړي یا تاسې په ډلو ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بیلابیلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهیږي. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي. حال دا دی چې هغه حقیقت دی. دوی ته ووایه چې زه پر تاسې باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. د هر خبره د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډېر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. او ای محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګورې چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنې اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي. او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته. البته نصیحت کول فریضه ده. ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي. هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښتکوونکی نه وي. او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبوله نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي. هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنې جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. ای محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان؟ او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو؟ آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده؟ وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه له خوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ، لمونځ قایم کړئ او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ. د همغه لوري ته ستاسې ټولو ورتګ دی. هماغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاڅئ راټول شئ په همغه ورځ به هغوی همداسې شي. د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنې سور پوکړی شي
په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسي زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید ویې ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو ویې ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویې ویل دا دی زما رب خو کله چې هغه هم پرېوتله نو ویې ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای بیا چې کله لمر روښانه ولید نو ویې ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی او کله چې هغه هم پرېوت نو ابراهیم आवाज وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک ګڼئ ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي او زه هیڅکله له شرک کوونکو څخه نه یم د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسې د الله په کار کې له ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ما ته سمه لاره راښودلې ده او زه ستاسې له انګېرلو شریکانو څخه نه ویرېږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کېدی شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسې فکرمند کېږئ نه یعنې پند نه اخلئ او زه ستاسې له انګېرلو خدایانو څخه ولې ویرېږم چې کله تاسې له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویرېږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډینې وړه ده راوښیي که تاسې څه علم لرئ په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په ظلم نه دی ملوث کړی دا زموږ هغه حجت چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ موږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی او موږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مو سمه لار وښودله همغه سمه لار چې له دې نه مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادینه موږ داود علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هدایت ورکړ په دې توګه موږ نیکوکارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو د همغه اولادې څخه مو زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته لارښوونه وکړه هغوی ټول نیکان د همغه کورنۍ څخه مو اسماعیل علیه السلام یاسع علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده له دوی نه هر یو ته موږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله دغه راز د هغو له پلرونو نیکونو د هغو له اولادې او د هغوی له ورونو څخه زیاترو باندې موږ پیرزوینه وکړه هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه دا د الله هغه هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب شریعت او پیغمبري ورکړې وه اوس که دا خلک د هغه له منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته موږ څه نورو خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه دي ای محمد صلی الله علیه وسلم همغه کسان د الله له لوري هدایت موندونکي وو د همغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی دوی د الله صحیح قدر او ستاینه ونه کړه چې کله چې وویل الله پر کوم انسان باندې څه نه دي نازل کړي له دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی و چې د ټولو انسانانو لپاره روښنایي او هدایت و چې تاسې هغه ټوټې کوئ لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ
او د هغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړای شو چې نه له تاسو سره وو او نه تاسو له پلار نیکه سره خنو د هغه نازلونکی څوک صرف دومره وایي چې الله بیا په خپل دلیل بازیو کې لوب کولو ته پریږده د هغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی د هغه څه تصدیق کوي چې له دنه مخکې راغلی او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسو د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه او د هغه په شاوخوا کې اوسیدونکو تنبیه کړی کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپل منځونو پابندي کوي او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتانو تړي یا وایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازله کړی شوی یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلای شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او پرښتې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه نن به تاسو ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسو په الله پورې د ناحقه تور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست او الله به وایي دا اوس تاسو همغسې یک تنها زما په وړاندې حاضر شوئ لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسو یوازې پیدا کړي وئ څه چې مونږ تاسو ته په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسو شاته پریښي راغلي یاست او اوس مونږ له تاسو سره ستاسو هغه سپارښت کوونکي هم نه وینو چې د هغو په باب ستاسو دا ګمانو چې ستاسو د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي ستاسو ټول خپل منځي اړیکې پرېکړه شوي او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسو د هغو ګمان درلود د دانې او زړی چونکی الله دی همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي د دې ټولو چارو سرته رسونکی خو الله دی نو تاسو کوم لوري ته وختونکي یاست همغه د شپې پرده چیروي سهار را باسي همغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی دا ټول د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي او همغه ذات دی چې ستاسو لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترګمویو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځول وګورئ مونږ نښانې په ډاګه ښکارا بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري او همغه ذات دی چې تاسو له یو نفس څخه پیدا کړی بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري او همغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول بیا یې ورڅخه شنه ښېرازه کښتونه او ونې پیدا کړي بیا ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راویستلې او د خرماو له څانګو نه یې د میوو وږي شینګلې پیدا کړي چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي او د انګورو زیتون او انارو باغونه جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بیل هم دي دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي د دې لپاسه هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل په داسې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکه یې د هغه لپاره زامن او لوڼې جوړې کړي په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی کوي هغه خو د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی د هغه کوم زوی له کومه کېدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته هغه هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی دا د الله ستاسې رب هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته د هر څه خالق نو له دې عمله تاسو د همغه بندګي وکړئ او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی دی کتنې هغه نشي موندلی او هغه کتنې موندلی شي هغه ډیر زیات باریک بین او باخبره دی وګورئ تاسو ته ستاسو د رب له لوري نه د کتنې وړ روښنایي راغلي دي
اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان روند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي زه پر تاسې باندې کوم پیردار نه یم په دې ډول موږ خپل آیتونه بیا بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک به وایي تا له چا څخه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو ای محمد صلی الله علیه وسلم د هغه وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاسو رب له لوري نازله شوې ده ځکه چې له هغه یو رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پل مه وهه که د الله خوښه وای نو هغه په خپله داسې لاره چاره برابرولای شوه چې دا خلک مشرکان شوي نه وای ته مونږ پر هغو باندې پیردار نه یې ټاکلی او نه ته پر هغو باندې مسلط ساتونکی او ای مؤمنان دا خلک چې الله نه پرته څوک بلی هغوی ته کنځلې مه کوئ چیرته داسې ونشي چې دوی له شرک نه په نور الله وړاندې تګ سره د ناپوهۍ له امله الله ته کنځلې وکړي مونږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که مونږ ته کومه نښانه راشي نو مونږ پرې ایمان راوړو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې نښانې خو له الله سره دي او تاسې څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي مونږ په همغه شان د دوی زړونه او نظر اړوو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پرې ایمان نه و راوړی مونږ دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لاله هم د پرېږدو